بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچکی د هند او افغانستان ترمنځ په صحیح برخو کې د نوي باب پرانیستل، د جوزجان قشتېپې او درزاب ولسوالیو ته د څه باندې 1.8 میلیارد افغانۍ په ارزښت د برېښنا رسولو د تړون لاسلیک، او غزه باندې د اسرائیل رژیم د بریدونو دعوا. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه نن شنبه د ربان کال د مرغومي 2 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د امیر روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د یوې خبرې نه اسې پر مهال هند ته سفر د روغتیا برخه کې د یاد هیواد افغانستان ترمنځ د نوي باب د پراختیا په معنا بللی. مولوي نور جلال جلالي زیاته کړې ده چې د هند د روغتیا له مسؤلینو سره په ترسره شویو لیدنو کې د روغتیا په سکتور کې پر پانګونې، د معیاري درملو پر وارداتو او د سنتي طب په برخه کې پر همکاري خبرې شوې دي. د هیواد عامې روغتیا وزیر دغه راز وویل چې د هند روغتیا وزیر جیکټ پراکاش ندا ژمنه کړې چې هیواد یې هڅه کوي افغانستان د روغتیا برخه کې پر ځان بسیا هیواد وګرځوي. د ښاغلي جلالي په وینا د هیواد روغتیا سکتور پیاوړتیا افغان ډاکټرانو ته د ویزو برابرول، افغانستان سره د روغتیايي تجهیزات او بیلابیلو واکسینونو مرسته او افغانانو ته د ویزو د صادرولو په برخه کې د اسانتیاو برابرول هغه ژمنې دي چې په دې لیدنه کې وشوې. د اوبو او انرژي وزارت او یو قراردادي شرکت ترمنځ نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د جوزجان قشتېپې او درزاب ولسوالیو ته د څه باندې 1.8 میلیارد افغانۍ په ارزښت د برېښنا رسولو تړون لاسلیک شو. په دې تړاو جوړ شوي مراسمو کې د اوبو او برېښنا وزارت د نوي کېدونکي برېښنا عمومي رئیس مولوي عبدالرحمن رحماني وویل چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د جوزجان قشتېپې او درزاب نږدې ټولې کورنۍ له برېښنا څخه برخمن شي. نوموړي زیاته کړې ده چې په دې پروژه کې د 15.4 کیلومتره په اوږدوالي د شبرغان له پل خراسان څخه تر قشتېپې او درزاب ولسوالۍ پورې د 220 کیلو واټه برېښنا مزي غځول، په یادو ولسوالۍ کې د سب سټیشنونو جوړول او د برېښنا ویش شامل دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت وایي چې متسبینو تیرو 3 میاشتو کې ټول هیواد کې 15,980 رواني ناروغان راټول او د درملنې لپاره د 3 میاشتو ټولنې ته ورپېژندلي دي. دغه ګام د القدر امیر المؤمنین حفظه الله د هغه ځانګړي فرمان وروسته شوی چې د رواني ناروغانو د درملنې په موخه صادر شوی و. او روسي خبردار چې الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې د اسرائیل رژیم د روسي بریدونو له امله په غزه کې لږ تر لږه 2 فلسطینیان شهیدان شوي دي. ورته مهال د غزې حکومت د رسنیو دفتر ویلي چې په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند راوروسته تر اوسه 815 ځلې اسرائیل رژیم دغه اوربند نقض کړی چې له امله یې 411 فلسطینیان شهیدان او 1112 تنه نور ټپیان شوي دي. قدر مولدوکو له ملتیا مو مننه تر بیا ښه وخت او ښې چارې.